سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د کابلی پلاو چل درښکاره کوو. نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډیر یو مزهدارو او خوندورو وریجو چل به زده کړئ. دا ویډیو موږ په درې برخو کې تقسیم کړې ده. په اوله برخه کې به 4 پیالې سیله وریجې راواخلئ. اول به یې 3 وارې وینځئ او بیا به یې په تړمو اوبو کې د 2 غنټو دپاره پرېږدئ. په دویمه برخه کې به 4 دانې ګازرې راواخلئ او دغسې به یې پرې کړئ. تیل یعنې غوړي به راواخلئ، په یو لوښي کې به یې واچوئ او تاوده به یې کړئ څومره چې پکار وي. بیا به ورته دغه ګازرې چې دغه شان پرېږ شوي دي ور وابهچوئ او ښې به یې پکې سرې کړئ. کله چې ګازرې سرې شولې نو روا به یې خلئ او دغسې به یې په یو قاب کې یعنې په یو فولیه آلو فولیه باندې ور واچوئ او یو طرف ته به یې کېږدئ. یوه پیاله وسکې یعنې ممیز به هم راواخلئ او دغه غوړو کې به یې ور واچوئ او د یو څو سکنډو دپاره به یې پکې سرې کړئ. ډېرې پکې پرېنږدئ چې دا ډېرې زر سوځي. کله چې دا وسکې یعنې ممیز سره شول نو دا به هم راواخلئ او یو طرف ته به یې کېږدئ. د همدغه تیلونه به نیمه پیاله تیل راواخلئ او تاوده به یې کړئ. بیا به پکې 3 دانې دغسې پرېږ شوي پیاز ور واچوئ او سره به یې کړئ پکې. دا د اوس پیاز ښه سره شوي دي. نو اوس به پکې 1 دانه چرګ دغسې پرېږ شوی ور واچو او وبه یې لړو پکې. د دې په سر باندې به 2 وړې قاشقې مالګه ور واچوئ او دا چرګ به پکې ښه سور کړئ چې رنګ بدل کړي. کله چې درته ښکارېږي چې اور لږ تیز دی او دا چرګ پکې ونه سوځېږي نو یوه غټه قاشوغه اوبه به ورته همدغسې ور اچوئ. دا دی زمونږ چرګ اوس سور شوی دی. 2 دانې ټماټر یعنې رومیان به دغسې پرېږ شوي یعنې ټکېدلي به ورته ور واچو او 1 پیاله د ټماټرو روب به ورته ور واچو. د یو بل سره به یې ښه ولړو. کله چې ولړلی شول نو ښه به یې پکې پاخه کړو چې دا تیل د دغه ټماټرو د دې قورمې نه جدا شي. اوس دا دی چرګ سور شوی دی او تیل د قورمې نه جدا شوي. نو دا چرګ به راواخلو په یو قاب یعنې یو پلیټ کې او یو طرف ته به یې کېږدو. په دغه پاتې شوي قورمه کې به 1 پیاله تودې یعنې ګرمې اوبه ور واچو. په سر باندې به
2 وړې قاشوغې مالګه ور واچو او دا به پکې وخوټ کوو او بیا به یو طرف ته کیږدو. اوس به په درېمه برخه کې تقریبا 2 لیټره اوبه دا به وخوټ کوو. او یوه غټه قاشوغه مالګه به ورته ور واچو. سر به پې کیږدو چې لږې زر وخوټ کېږي. کله چې اوبه دغسې خوټ کېدلې نو بیا هغه وریجې چې موږ کمې ایښودې وې په اوبو کې د هغې 2 ګنټې یعنې 2 ساعته پوره شوي دي هغه به پکې ور واچو. 85% به یې پخې کړو په دې کې. دغه دی زموږ وریجې اوس 85% تیارې دي. نو دا اوبه به تې دغه رقم په یو زیب کې یا هر رقم په هر طریقه چې تاسو تې ویستلی شئ اوبه تې وباسئ چې وریجې بغیر د اوبو نه پاتې شي. ګازرې به دغسې راقات کوئ یعنې را فولډ به یې کوئ او په دې کې به یو 2-3 سوري وکئ چې هوا پکې بنده نه شي. او ممیز یعنې وسکې به هم دغسې راواخلئ او دا فولیه به پسې تاوه کوئ او یو څو سوري به په دې کې هم وکئ. نو بیا هغه قورمه چې تاسو کومه سایډ ته ایښودې ده هغه به راواخلئ او وبه یې خوټ کوئ. اوس د هغه وریجو نه چې موږ اوبه ویستې وې هغه به په دغې قورمې د پاسه واچوئ او یوه غټه قاشوغه د زیرې به پې هم دغسې ور واچوئ او دا به د یو بل سره ښه مکس کړئ چې دا وریجې په قورمه او د زیرې سره مکس شي. کله چې دا مکس شول نو په سر باندې به یې هغه چرګ کېږدئ. دا پاتې شوې قورمه به هم د دغې چرګ په سر ور واچوئ. ګازرې او هغه وسکې یعنې ممیز هغه به هم دغسې یو طرف ته کېږدئ او یو څو دانې بادام به هم دغسې راواخلئ. تاسو به د مخکې نه سپین کړي وي هغه به پکې هم دغسې په منځ کې ور واچوئ. سر به پې کېږدئ یعنې دغسې به یې پټ کړئ دا سر او د 30 منټو دپاره به یې په کم اور باندې دم ته کېږدئ. دغه دی اوس زموږ 30 منټه پوره شوي دي. نو وریجې م راواغستلې. اوس به یې وګورو چې څنګه ښکاري. ماشاءالله ډېرې ښایسته راغلي دي. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. د بلې ویډیو پورې د الله په امان.